داغینه بعد حدیث راوړی دی دام د عائشه رضی الله عنها روایت دی وی چې كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتكئ في حجري رسول الله صلی الله علیه وسلم بزما په غیږ کې سر یې فيقرأ القرآن قرآن بالوستو وانا حائض او زبد حیض په حالات کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت دی د حدیث ډېرې مسلې راوړي او بنیادی مسله څه ده یعنی د حیض زنانه په غیږ کې سر یخودی شي سر یخوده پرېږده دلته څه کوي قرآن تلاوت کوي زنانه داسې نه ده چې دا بیماره شو چې بس دې نه ځان لرې ساته او دا ګندګي پورې نښتې نه رسول الله وسلم به د هغې په غیږ کې سر یخود قرآن تلاوت به کوي یو خو دې دغه مسله راوته بله د ښځې او د خاوند ژوندي سي منګه یعنی سپا خبرې به کوم خفه کېږئ به نه موږ پښتانه یا خو د حد نه وړو او یا راکوزي وکمیږو که ورته ته ووایي چې د ښځې سره به مینه محبت کوي دومره مینه محبت شروع کړي چې شرمونه جوړ کړي که ورته وایي چې نه ګوره سړی ګزاره کوي لږه نو بس بیا ورته د انسان په نظر نه ګوري منځ کې به اوسي بعض ځایونه داسې بعض وخت داسې چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي نو بعض ځایونو کې سړی ځان ساتي دروند سړی او هوښیار سړی څوک یې ده مناسب ځي کې مناسب خبره او مناسب کار کوي اوس یو سړی زه په ښځه مین یم پلار غریب بهر ناست دی کور کې دا پلانې راځه راځه کمرې بې شرمي ده او بیا راشي وایي یاره دا مشران چې دي دوم سختي مشران هېڅ سختي نه جوړ کړې او تا کې حیا نشته مشر ناست دی ته دا قیسه کې نو دا اوس اسلام تا ته سختي نه اسلام خو تا اجازت در کړی خو اسلام تا ته آداب هم ښوري چې باادبه انسان جوړ شه دا پلار ستا ناست دی مور ده مشران دي کشران دي دا خو پلار دی دا خو مور ده ځکه زمونږ والد صاحب د الله وبخي الله یې دا قبر د جنت باغچه کي ابه ما ته دا قصې کولې د مشرانو دا چې زمونږ ځواني به څنګه وه او ما له به ډېره مزه راکوله اوس هم ماله یعنې زه درته دا د زړه خبره وکړم د سپین ږیرو سره ناسته ما له انتهایي مزه راکوي چې زه واورم د دوی نه چې دوی حالات څنګه وو ځکه چې ښکلی وخت تېر کړی د حیا او د عزت نو هغه به یو خبره ما ته دا کوله چې موږ به د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې ویښته نه منګزول ځکه چې یعنې موږ به دا وي چې اوس به دی وایي چې دی دومره شو چې زما په مخ کې سونډۍ اړی راړی څه قدرمن خلک وو او اوس د پلار په مخ کې کنځلې او بدې ردې او پلار غریب یې ځان له ناستې دی په موبایل کې ګوتې وایي غریب ستړی شي پاسې خپلې کمرې ته لاړ ځکه چې د خبرو څوک نشته او ټول فیسبوک دی ټیک ټاک دی ویډیو ده اډیو ده او سندري دی او فحاشي ده او غریب دغه شان ناست دی او د پلار په مخ کې سونډې اړول دا خو اوس عامه خبره جوړه شي کوم سټایلونه چې کوي او کومې قیسې چې کوي نو داسې ښه خبره نه ده که نه ښه خبره ښه خبره نه ده مشرانو مخ کې بعض کارونه بعض خبرې سړی نه کوي د هغوی د خیال ساتلو دپاره د هغوی ادب دی د هغوی احترام دی نو موږ یا سم واوړو یو کار کې او یا بلکل را پرېوځو که ورته وایي چې د دې ښځې حق شتي او په دې دې پوه وکړو یو دومره حق ورته ورکوي چې هغه مور پلار پاتې کړي که ورته وایي چې د مور پلار دې حق دی چې د هغوی طرف ته دومره توجه ورکوي چې ښځه پاتې کړي نه د هر سړي خپل حق دی او د هر ځي خپل کار دی او خپله خبره ده نو الحمدلله زمونږ دین کې د مینې محبت مجال شي اوس دا وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم د عایشې په غېږه کې سر یخودی زمونږ دا دین داسې نه چې دا د وحشت دین دی او دې کې څه نشته الحمدلله خو چې چاته معلوم وي چې چا دین زده کړی که نه او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي چې ژوند د مینې محبت تېروي
بعض خلق روټینی ژوند تیروي. روټینی څه مطلب دی؟ یعنی بس دا د ښځه او د خاوند او د مرګه پورې به دوی یو ځای اوسېږي بس. نه، دا روټیني مه تېروه. دا ستا ملګري دی، ته د هغې ملګری، دا به د مینې محبت ژوند تېری. او بله دا ورسره یاده که، دا به راته ډېر مشکلات اسان کړي که زما دې خبر باندې عمل وکړو. او دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، حدیثونه دا واضح ده چې څه ته د دې ښځې دپاره کوې که نه، الله پې تعالی اجر درکوي. دې له ته رزق ګټې، هسپتال ته یې بوځې، خیال یې ساتي، الله تعالی اجر درکوي. او هغه چې ستا څه خدمت او څه قدر کوي، الله والا اجر ورکوي. که چېرته د دې دواړو په زړه کې دا وي، نو څومره ښایسته ژوند به تېرېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره څوک دی. عوامو په ذهن کې دا ده چې داسې دینداره سړی نو هغه به د دې قصو نه ځان بلکل لرې ساتي. او دا د دیندارو امام دی، دا د دیندارو امام دی. دا خو لا پرېږده، دا خو ګټه قصه ده. که چېرته مولوي صاحب ولیدو چې د ښځې سره روان دی، به دا بله جاښه جوړه شوه، ورته وګوره ښځې سره روان، دې به هر څه کوي. زه دې سهار کې ورزش کوم، یو ورځ راته وکړه ته ورزش ما ولې څه چلې ورزش ته به د بدن خیال ساتي، ته د شوګر نه یېرېږي، ته د بلډ پریشر نه یېرېږي، ته د هر څه نه یېرېږي، ته د زړه د دورې نه یېرېږي، ته بدن برابر ساتي. زما دپاره دې هر څه حرام کړي دي. موږ خو وایو چې دا دینداره ښه مزید د دنیا نه والي، په دوی پیرزو ده که نه. دینداره الله ته نږدې دی، پرېږده چې دا دنیا وخوري. هسې خو هم خلک یې خوري که نه، دنیا نو چې څوک یې وخوري؟ دا دیندار یې وخوري، مزه کوي دوی سره. دا اوس لکه پابندي ده، دی به ورزش هم کوي، دی به مزې هم. خو مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب دی به صرف ماله منځونه کوي او جنازې به کوي. دا بعضو مولیانو دغه طریقه جوړه کړې ده هلته، دوی ذهن کې، دوی په ذهن کې ځکه دغه قصه ناست دی. د ده نه زړه څه غواړي، نه دی ښه خوراک کول غواړي، نه به دی غټ هوټل ته ځي، نه به دی د ښځې سره ګرځي، نه به دی په ښه ګاډي کې ګرځي، نه به تورې چشمې لګوي. تورې چشمې ځان له یو جرم دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دې نه بله دا مسله هم راووته، اکثر ګورې دا خلک تپوس کوي چې په ملاسته قرآن ویلی شي او که نه، نو دې نه څه ثابته شوه؟ ویلی شي.